قدرمن اوریدونکو تاسو زموږ غږ د آل انډیا رادیو د پښتو څانګې څخه اورئ او اوس د نن ورځ خبرونه وړاندې کیږي. د خبرونو سرټکي: هندستان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 3 کلیدي ضمیمه کوونکو ادارو مشري کوي. د جاپان لومړی وزیر ډاډ څرګندوي چې په ټوکیو کې د اضطراري حالت سربېره د اولمپیک لوبې ترسره شي. بنگلاديش له پاکستان څخه غواړي چې د 1991 کال د نسل وژنې لپاره بخښنه وغواړي. د امریکا متحده ایالاتو په کانګرس کې لوړپوړي دیموکراتان د تاوتریخوالي وروسته د ټرمپ لرې کول غواړي او د روغتیا نړیوال سازمان په اروپا کې د کووید خطرناک بدیل مخنیوي لپاره د سختو اقداماتو غوښتنه کوي. عزیزانو، اوس بشپړ خبرونه واورئ. هندستان به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا UNSC د 3 کلیدي ضمیمه کوونکو ادارو مشري وکړي. دا پینلونه د 2022م زیږدیز کال لپاره د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې کمیټه، د طالبانو د بندیزونو کمیټه او د لیبیا د بندیزونو کمیټه دي. دا موضوع نن په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د هند دایمي استازي TS تیرومورتي لخوا اعلان شوی. هندستان به په 2022م زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې کمیټې مشري وکړي. ښاغلي تیرومورتي وویل د دې کمیټې ریاست د هندستان لپاره یو ځانګړی اهمیت لري ځکه چې دا هیواد نه یوازې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې په ځانګړې توګه له پولې هاخوا ترهګرۍ سره مبارزه کې تر ټولو د مخه ولاړ دی، خو د ترهګرۍ تر ټولو لوی قربانیانو څخه هم یو بلل کېږي. نوموړي وویل د طالبانو د بندیزونو کمیټه تل د هند لپاره د افغانستان د سولې، امنیت، پرمختګ او ودې په حق له د قوي ګټو او ژمنتیا په پام کې لرلو سره تر ټولو لومړیتوب لري. ښاغلي تیرومورتي وویل هندستان به د لیبیا د بندیزونو کمیټې رئیس په توګه په هغه اساس ځای کې کار پیل کړي کله چې په لیبیا او د سولې بهیر باندې نړیوال تمرکز شتون لري. د پرواسی بھارتیا دیوس یعنی په بهرني هیوادونو کې میشت د هندیانو ورځ 14م کنونسیون د سبا ورځ لپاره د کورونا وبا په شالید کې په مجازي بڼه تنظیم کیږي. د روان کال د کنونسیون موضوع د آتمنربر یا پزان بسیا هند کې ونډه اخیستل دی. د پرواسی بھارتیا دیوس کنونسیون به د لومړی وزیر نریندر مودي لخوا پرانستل شي او د ځانګړي میلمه چندریکا پرساد سنتوکي د سورینام ولسمشر پرانستونکو وینا به پکې شامل وي. د بھارت کو جانیه یعنی هند و پیژنې په نوم د ځوانانو لپاره آنلاین پوښتنې د ګټونکو نمونه به هم اعلان شي. د افتتاحي ناستې وروسته به 2 کاري ناستې ترسره شي. په آتمنربر یا پزان بسیا هندستان کې په خارج کې میشت د هندي وګړو نقش په حق له لومړی ناسته کې د بهرنیو چارو وزیر او د سوداګرۍ او صنایعو وزیر ویناوي شامل وي. په دوهمه ناسته کې د کووید وروسته ننګونو سره مخ کېدل، په روغتیا، اقتصاد، ټولنیزو او نړیوالو اړیکو کې سناریو په اړه د روغتیا وزیر او د بهرنیو چارو مملکتي وزیر به وینا وکړي. ولسمشر رامناتھ کووند به د پرواسی بھارتیا دیوس لمانځلو لپاره د وداعیه وینا وړاندې کړي. د 2020 او 21م زیږدیز کال لپاره د پرواسی بھارتیا سمان یعنی په خارج کې میشت د هندیانو درناوي د جایزو مستحق کسانو نمونه به هم اعلان شي. حکومت نن وویل چې د هندستان د کووید 19 څخه د بیا رغیدنې کچه په نړۍ کې د تر ټولو زیاتو په کټګورۍ کې شامل دی. د روغتیا وزارت په یو ټویټ کې وویل د هیواد د بیا رغیدنې کچه 90.3% ده. د برازیل د کووید 19 څخه د بیا رغیدنې کچه 90.3%، د روس کچه 1.1%، د ایتالیا 0.8%، د امریکا متحده ایالاتو کچه 95.5% او د بریتانیا 0.4% دي. د جاپان لومړی وزیر یوشیهیدا ساګا ډاډ څرګند کړ چې د اولمپیک لوبې به په دوبه کې په ټوکیو کې د کورونا وایروس قضیو کې زیاتوالی وروسته د بیړني حالت سربېره ترسره شي. د جاپان حکومت وویل تنظیم کوونکي د ټوکیو اولمپیک لوبو د خوندي کولو لپاره هیڅ هڅه نه پرېږدي چې خوندي او امن وي ترڅو دا ثابت کړي چې انسانیت د کووید 19 پراخه ناروغۍ ته ماته ورکړي. په جاپان کې د کورونا وایروس نوې ورځنی پیښې پرون د لومړی ځل لپاره 2000 قضیو ته اوښتې. د جاپان حکومت هیله لري چې د فبرवरी میاشتې په وروستیو کې واکسین پیل کړي. لومړی وزیر سوګا وویل هغه ژمن دی چې سږکال د اولمپیک او پارالمپیک ځنډول شوی سیالي ترسره کړي. د ټوکیو اولمپیک لوبې تیر کال د وبا له کبله ځنډول شوی وو. دا سیالي به د روان کال د جولای میاشتې د 23مې څخه تر د اگست میاشتې 8 نیټې پورې ترسره شي. په داسې حال کې چې پارالمپیک سیالي به د روان کال د اگست میاشتې له 24مې څخه تر سپټمبر میاشتې 15 نیټې پورې دوام ولري. بنگلاديش له
پاکستان څخه وغوښتل چې د 1991 زیږدیز کال د بنگلاديش د ازادۍ جنگ پر مهال د دغه هیواد د خلکو په وړاندې د شوی نسل وژنې په اړه رسمي بخښنه وغواړي. د بنگلاديش د بهرنیو چارو مملکتي وزیر شهریار عالم پرون په ډاکا کې د پاکستان عالی کمشنر عمران احمد صدیقی ته وویل چې د پاکستان سره د پاتې شوی دوه اړخیزو مسلو حل لپاره په بنگلاديش کې د بند پاتې شوی پاکستانیانو بیرته ستنیدو او بخښنې سره د شتمنیو ویشلو مسله حل کول مهم وو. یاد وزیر له پاکستان څخه د سافټا تړونونو لمخې نورو بنگلاديشي محصولاتو ته د لاسرسي زمينه برابر کولو او د منفي لیست او نورو سوداګریزو خنډونو نرمولو لپاره غوښتنه وکړه. لومړی وزیر شیخ حسینه ویلي دا چې بنگلاديش د اوسپنې لاس سره د اورپکي د راپورته کېدو په وړاندې مقاومت کړي او خپل کلتوري او مهنوي میراث یې د بین المذاهب یووالي ملت په شان ساتلی دی. نوموړي وویل چې د ټولو مذهبونو خلق د دوه اړخیز زغم په ساتلو سره په بنگلاديش کې په سوله ییزه توګه ژوند کوي او په راتلونکي کې به هم ورته کار ته دوام ورکړي. لومړی وزیر حسینه پرون د خپل حکومت د دوهمې کلیزې په ویاړ ملت ته په یوې ټلویزیونی وینا کې دا یادونه وکړه چې د بنګا بندو شیخ مجیب الرحمن خوبونه لیدل چې د جبر او محرومیت څخه آزاد دیموکراتیک او غیر ټولنیز دولت رامنځته کړي چیرته چې خلک پرته له مذهب، ذات، دین او مسلک توپیر څخه به په امن او راحت کې ژوند وکړي. نوموړي وویل چې د هغې یوازینی هدف د بنگلاديش لپاره د بنګا بندو شیخ مجیب الرحمن خوبونو پر اختیا بدل کول دی. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ورځ وروسته له هغه چې د نوموړي حامیان په واشنگټن کیپټل ودانۍ باندې برید وکړل او د نړۍ غندنه یې راپاروله د واک د منظم لیګ ژمنه وکړه. د ریپبلیکن یا جمهوریت غوښتونکو مشر په نوي ویډیويي پیغام کې چې په ټوئیټر کې خپور کړي ته د یاغیانو ناوړه برید په توګه په ګوته کړ. ښاغلی ټرمپ وویل ځکه چې نوی کانګرس پایلې تصدیق کړي نوې اداره به د روانې میاشتې په 20 نیټه پرانستل شي. ولسمشر ټرمپ وویل اوس د نوموړي تمرکز دا ډاډمن کول دی چې واک په آرامه قانوني توګه منتقل شي. نوموړي وویل دا شیبه د خوالي او مصالحه لپاره ده. د نوموړي بیانیه په داسې حال کې راغلي چې دیموکرات سیاستوالان د نوموړي له ادارې څخه د بهر وتلو څخه یوازې 14 ورځې مخکې د هغې د شړلو غوښتنه وکړه. وروسته له هغه چې د ډونالد ټرمپ پلویانو یو ډله په کیپټول یا د ولسمشرۍ په اداره کې د تاوتریخوالي سره برید وکړه، دیموکراتانو مشرانو د نوموړي د حکومت څخه لري کولو غوښتنه کړې دي. د استازو جرګې رئیسه نانسي پلوسی په مستقیم ډول ولسمشر ډونالد ټرمپ د متحده ایالاتو پر وړاندې د وسلوال بغاوت په هڅولو تورن کړ. رئیسه پلوسی پرون د متحده ایالاتو په پلازمینه کې یوې خبري غونډې ته وویل چې ولسمشر زموږ پر ملت یو نه اټکلیز برید کړی دی. لدې د مخه پیلوسی او د سنا ډیموکراټیک مشر چک شومر د ټلیفون لارې د مرستيال ولسمشر مایک پنس ته د رسیدو هڅه وکړه ترڅو هغه د اساسي قانون د 15مې ماده تعدیل لارې سمدلاسه ټرمپ ځای په ځای کړي کوم چې مرستيال ولسمشر ته اجازه ورکوي چې د ولسمشر ځای ونیسي کچېره هغه د خپل دندو تر سره کولو توان ونه لري. د امریکا متحده ایالاتو کانګرس جو بایدن د راتلونکي ولسمشر په توګه او کملا هاریس د دې هیواد د مرستيال ولسمشر په توګه معرفي کړي. مرستيال ولسمشر مایک پنس څوک چې د مشرانو جرګې د رئیس په توګه د تایید پروسې څارنه کوي کانګرس ته تایید کړه چې د 1538 انتخابي کالج رایو څخه جو بایدن او کملا هاریس 306 او ډونالد ټرمپ او مایک 222 رایه ترلاسه کړي او دا د نومبر میاشتې د ټاکنو د پایلو عکس العمل ښيي. دا پریکړه څو ساعته وروسته له هغه وشوه چې د ټرمپ پلویانو په واشنگټن ډي سي کې د کیپټل ودانۍ تر برید لاندې ونیول. په دې پیښه کې 4 تنه مړه شوي دي. د متحده ایالاتو په پلازمینه کې 15 ورځو لپاره اضطراري حالت اعلان شوی. دا لانجې په داسې حال کې راپورته شوی چې دوه دیموکراتانو په جورجیا کې په ټاکنو کې د مشرانو څوکۍ وګټلې چې د دیموکراتانو په ګټه د قدرت انډول یې بدل کړ او جو بایدن ته یې لاره هواره کړه چې د متحده ایالاتو د راتلونکي ولسمشر په توګه د جنوري میاشتې په 20 نیټه د لوړې مراسم تر سره کړي. د جو بایدن بریا د پنځشنبه په سهار وختي کې د مرستيال ولسمشر مایک پنس په مشرۍ د یوې ګډې ناستې په واسطه تایید شوه. نوموړي تاوتریخوالي د امریکا د پلازمینې په تاریخ کې یوه تیاره ورځ وبلله. په اریزونا او پنسلوانیا کې د پایلو د لغوه کولو لپاره د جمهوریت غوښتونکو د ځینو وکیلانو اعتراضونه هم رد شول. وروسته له هغه چې نن سهار د متحده ایالاتو په پلازمینه کې تاوتریخوالي پیل شو، ټوئیټر، فیسبوک او انسټاګرام په لنډمهاله توګه په خپلو پلیټفارمونو کې د ټرمپ حسابونه وځنډول په دې تور چې نوموړي د دوی د منځپانګې مقررات مات کړي. نانا اکوفو ادو د دوهم
دویم ځل لپاره د غانا د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. څو ساعته وروسته له هغه چې په پارلمان کې د سیالو سیاستوالو ترمنځ لانجې راپورته شوې. وضعیت هغه وخت نور هم خراب شو کله چې د پارلمان یو غړی د رای پاڼه وایستله او هڅه یې کوله چې له ودانۍ وتښتي، په داسې حال کې چې وکیلان په پارلمان کې نوي رئیس ته رایه ورکول. د افریقا په یو خورا مستحکم دیموکراتیک جمهوریت کې د غیر معمولی سانحې وروسته سرتیري په لاندې ډول ګمارل شوي وو. ولسمشر د دسمبر په میاشت کې په کلکه مبارزه کې خپل اصلي سیال پخوانی ولسمشر جان مهما ته ماته ورکړه. نوموړي د کورونا ویروس په ناروغۍ د اداره کولو او د اقتصاد د ودې لپاره د دوه ګونو ننګونو سره مخ دی. غانا د 500 څخه زیات د ویروس تایید شوی قضیې درلودې او د ډیرو هیوادونو په څیر لوی اقتصادي خنډ تجربه کوي. د روغتیا نړیواله ادارې WHO په اروپאי هیوادونو غږ کړی چې د کورونا ویروس نوې بڼې د مخنیوي لپاره ډېرې هڅې وکړي چې په لومړي ځل په انګلستان کې وموندل شو. د روغتیا نړیوال سازمان د اروپا مدیر هانس کلوګ وویل چې په ځینو هیوادونو کې د راپورته کیدونکو قوي عمودي کرښې د هوارولو لپاره سختو اقداماتو ته اړتیا وه. نوموړي وویل چې اوس 22 اروپאי هیوادونه د ناروغۍ د نوې بڼې قضیې لري او هغه دا وضعیت خطرناک بولي. د ناروغۍ دا تغییر شوې بڼه چې لومړی په نومبر میاشت کې وموندل شو په انګلستان کې قضیو کې خورا وده کړې. د دې خپرېدو ډېرې اروپאי هیوادونو اندېښمن کړي چې د مخه یې د ژمي په جریان کې د دې ناروغۍ د پام وړ زیاتوالي د مخنیوي لپاره بشپړ ملي لاک ډاون یا بندیز لګولې دي. د خبرونو پای. ایزان اوسواوره پروانو حالاتو یو تبصره. د تبصره عنوان ده پاپولا تاوتریخوالی لپاره چین مسئوله ده. لیکنه د محمد یامین انصاری جباړه او وینا د هریندر کمار سواتی. په دې کې شک نشته چې په لداخ کې د پولې روانه لانجه د چین د ناوړه اراده پایله ده. دا خبره بیا ثابته شوې چې په دې وروستیو کې چین په پوله داسې عملیات تر سره کړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نښتو لامل شوي او خلکو ته یې تاوان اړولی. د پولې په اوږدو کې د چین اشتباه کوونکې کړنې لا هم روانې دي. له بلې خوا هندوستان دا ټینګار کړی دی چې د دواړو ګاونډیو ترمنځ کړکېچ د ځینې ستونزې حل نه دی، مګر حتی که چېرې داسې ستونزو دوام وکړ نو هند به د هیواد بشپړتیا او حاکمیت باندې موافقه ونه کړي. په هر صورت چین له هند سره د شخړې لاره غوره کړې او ځان ته نقصان رسولی. هند لا د مخه په اقتصادي محاذ چین ته مناسب ځواب ورکړی. د تاوتریخوالي د مخه چین د هند یو له تر ټولو لوی سوداګریز هیوادونو څخه و. نه یوازې هند بلکې د نړۍ ډېر نور هیوادونه هم د چین چل وټو ته ګوري چې له امله دوی ټولو د دغه هیواد څخه ځان لرې ساتلی. متحده ایالات هم دې ته په ټینګ نظر ګوري. په هند کې د متحده ایالاتو سبکدوش شوی سفیر کینیت جوسټر په خپله الوداعي وینا کې دې ته اشاره وکړه او زیاته کړه چې هند په وروستیو کې د چین له دوامداره ګواښ سره مخ شوی. په دې وروستیو کې د هند دفاع وزارت یو راپور خپور کړ چې پکې ویل شوي چې چین په لداخ کې خپل اوسنی دریځ بدلولو لپاره غیر روایتي وسلې کارولي، ستونزمن عملیات پیل کړي او د دې نه وروسته هلته وضعیت خراب شو. د دې څخه پس چې وضعیت خراب شو هندوستان دې ته اړ شو چې هلته ټانکونه او نورې وسلې ځای په ځای کړي. د هند پوځ د چین اقداماتو ته غبرګون وښود او چین ته وویل چې د ختیځ لداخ پاړه د هند په ادعا کې هر ډول بدلون د نه منلو وړ دی. د دفاع وزارت د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي د زیاتولو پړه په چین اچولې او وایي چې د چین پوځ د غیر روایتي وسلو په کارولو او د خپلو لوی شمېر سرتیري ځای په ځای کولو سره تاوتریخوالی زیات کړی. د 2020 کال د جون د 15 نیټې پیښې ته په اشارې سره د دفاع وزارت وویل چې په شخړه کې 10 هندي سرتیرو خپل ژوند قرباني کړی، خو د PLA عسکرو ته اجازه نه ده ورکړې چې د دې په خاوره خپل قدم کېږدي. چین هم په دې جګړه کې دروند نقصان ته مخامخ شوی. د یادونې وړ ده چې شاوخوا 50,000 هندي سرتیري لا هم په لداخ کې ځای په ځای دي، په داسې حال کې چې د تودوخې درجه همدا اوس له منفي درشو څخه 40 درجو پورې ده. د سرتیرو تګ راتګ اسانه کولو لپاره پوځ سړکونه، کورونه، سرپناوي او پلونه جوړ کړي. د دفاع وزارت وویل چې په لداخ کې پوځ د هر ډول ننګونې سره مقابلې ته چمتو دی.
هند او چین ترمنځ سرحدي لانجه لا 8 میاشتو راهیسې په ختیځ لداخ کې روانه ده چې د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکې یې لا ترنګړې کړې دي. که څه هم دواړو لوریو د شخړې د حل لپاره منظمه ډیپلوماټیک او نظامی خبرې ترسره کړي، خو دغه کړکېچ پای ته نه دی رسېدلی. د دې یو لوی دلیل دا دی چې په داسې حال کې چې چین له هند سره خبرو اترو ته دوام خو ورکوي، په سرحد یې هم تاوتریخوالی جاري ساتلی. دا په دوامداره توګه کوشش کوي چې خپلې ناوړه ارادې عملي کړي. هند تر دې دمه د چین هر حرکت شنډ کړی دی. نو اوس یو ځل بیا د مایوسۍ په ماحول کې په LAC یا د کنټرول په حقیقي قرخه ټانکونه ځای په ځای کوي. هندي ځواکونو خپل ټانکونه د پوستې مخې ته ځای په ځای کړي. د هندوستان T-90 او چینایي T-15 ټانکونه په LAC د 200 میټرو په واټن کې یو بل ته مخامخ ولاړ دي. هغه ټانکونه چې چین د هندي پوستو په مخ کې ځای په ځای کړي سپک ټانکونه دي. لدې د مخه د دسمبر په میاشت کې رادارونه لزمکه څخه هوا او لزمکه څخه زمکه ته گزار کوونکي توغندي او نور وسلې په ورته سیمه کې ځای په ځای کړی شوي. د دسمبر په میاشت کې د هند د هوایي ځواک مشر RKS بھدوریا لخوا د دې تایید شوی و او چین ته خبرداري ورکړې و چې که د دواړو هیوادونو ترمنځ مستقیمه شخړه شتون ولري نو چین به زیان ته مخامخ شي او په پوله هر ډول وضعیت ته مخامخ کېدو لپاره هم بشپړ چمتو دی. که چېرې چین د مسلې هوارولو او د کړکېچونو حل رالټولو لپاره په رښتیني ډول جدي دی نو باید لومړي په پوله خپل ځواکونه زغم لپاره قانع کړي چې له هر ډوله تیرۍ څخه ډډه وکړي.